په پاکستان کې په شوو 128 بریدونو کې 88 امنیتي سرتیري او 1 ملکی وګړي وژل شوي دي. په دې بریدونو کې چې په پښتونخوا بلوچستان کې شوي دي 6 ځانمرګي یا ځان وژونکي بریدونه هم شامل وو. د پاکستان چې کوم د شخړو مطالعاتو مرکز د انسټیټیوټ د پیکس چې ورته وایي د هغو د رپورټ تر مخه په کال 2026 کې مې میاشت چې وا د پاکستان تر ټولو خونړي بریدونو ګڼل کېدونکي میاشت یعنی 13 میاشت کې چې کوم د پاکستان د شخړو مطالعاتو انسټیټیوټ رپورټ دی هغه دا وایي چې په پاکستان کې 128 بریدونه شوي وو او دا بریدونو کې 1 چې دی په بلوچستان کې او نور په پښتونخوا کې شوي دي. په پاتې پاکستان کې بریدونه نه دي شوي یعنی په پنجاب کې او په سند صوبه کې بریدونه نه دي شوي. پاکستان وایي چې د دې بریدونو په شا باندې چې کوم خلک دی هغه ټي ټي پی او بي ال اے د اکثره په دې بریدونو کې زیاتره ذمہواري هم هغه وخت په اخلي. د کې وجل شو خلکو کې د امن کمیټې غړي هم شامل دي چې هغه د پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې دي یا په پښتونخوا کې دي. پښتانه وایي چې د دې پاکستان کې کېدونکو بریدونو د لاسه د هغو ژوند چې دی د مشکل سره تېرېږي، بېروزګاري سیوا شوې ده، لوږه تنده سیوا شوې ده، په دغه سیمه کې بجلي نه وي، برق نه وي، انرژي نشته دی، خلک کډوالۍ مجبور شوی دی او د پاکستان پوځ وایي په دغه سیمو کې د ترهګرو خلاف عملیات هم کوي. دا خو یو عام تصویر و یا تاسو د دغه خبر چې دی یو خلاصه وویله خو دې په شا باندې قصه چې دا د ډېر وخت را سره روانه ده. په تېرو 10 کالو راسې په دغه سیمه منطقه کې ترهګري روانه ده. کله په یو نوم کله په بل نوم باندې کله پاکستان وایي چې دا د نړۍ نه راغلي ترهګر دي. په دغه سیمه کې نړیوال مفادات چې دي هغه پاکستان ته زیان رسوي. اوس تازه د پاکستان چې کوم دریځ دی هغه دا دی چې دا د افغانستان نه راځي او دا ټي ټي پی ده. هغه ټي ټي پی ډله چې دی ورته فتنه الخوارج وایي او دوی په یو وخت کې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمنانو او اوسني چارواکو تر مخه چې خواجه آصف پکې شامل دي دی په دې ګنده لوبه کې د دوی په شریکه دا ګنده لوبه کوله. خو اوس پاکستان وایي چې نوره ګنده لوبه نه کوي. اوس د ګنده لوبې تور په افغان طالبان ورپورې کوي او هغو ته وایي چې صاحبه ټي ټي پی او بي ال اے چې دی هغه په افغانستان کې پټ دی او له هغه ځایه راځي په پاکستان باندې حملې کوي. دا رپورټ په داسې وخت کې راغلی دی چې د پاکستان یو انګریزي ژبې اخبار ایکسپریس ټریبیون دعوه کړې ده چې د افغان طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده د ټي ټي پی ته امر کړی دی چې تاسې به نورې په پاکستان کې حملې نه کوئ. افغان طالبانو تر اوسه پورې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی خو او نه پاکستان د پوځ لخوا تصدیق شوی دی. البته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف دې ته ورته بیان ورکړی دی او دا کنفرمیشن نه کوي خو داسې ښکاري چې دی هم د دې موضوع نه خبر دی. نو بیا وایي چې و خو عملی ګام چې تر څو پورې نه وي اخیستل شوی یعنی دی وایي چې و خو تر څو پورې چې عملی ګام نه وي اخیستل شوی معنی خواجه آصف هم دا پیغام ورکول غواړي چې په افغانستان کې په ممکنه توګه ټي ټي پی ته ویل شوي دي چې دی وایي چې زما د غوږونو دا خبر را رسېدلی دی خو زه به هغه وخت یقین کوم چې تر څو پورې ټي ټي پی حملې بندې نه کړي او دوی ته لیکلی ضمانت ورنه کړي او ټي ټي پی خلاف ګامونه وانخیستل شي. اوس به آیا په افغانستان کې د ټي ټي پی خلاف د تحریک طالبان پاکستان موجودګي اول کنفرم کوي طالبان کم چې افغان طالبانو همیشه دین انکار کړی دی. ذبیح الله مجاهد دی که ملا یعقوب دی که سراج الدین حقانی دی هغه وایي چې د افغانستان خاوره ستاسې خلاف نه استعمالېږي. دلته ټي ټي پی نشته دی. متقي صاحب وایي چې تاسې د خپلې خاورې د امنیت بندوبست چې دی په خپله واخلئ په موږ په ځای چې تور پورې کوئ تاسې د خپل کور امنیت وساتئ. نو که چرې د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون اخبار دا خبر کنفرم شي او دا ومنل شي نو بیا خو ټي ټي پی دا مني چې و تحریک طالبان افغانستان دا مني چې و ټي ټي پی په افغانستان کې یا شته دی. دا تصدیق د دې خبرې د معنی خدا شوه یعنی دا یو خطرناک خبره کېدای شي که چېرې افغان طالبان دا ومني او بیا د هغو خلاف ګام واخلي نو دا به نور هم قوي شي. نو بیا پاکستان لازمه ده په ټوله نړۍ کې دا خبره کوي چې تاسو ته موږ نه ویل چې په افغانستان کې ټي ټي پی ده ترهګرۍ مرکز دی او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کېږي. نو دا به یو داسې منل چې دي دا به یو داسې خبره وي که په رسمي توګه وشوه چې په آینده کې به د افغان طالبانو لپاره په عمر لا د یو پیغور په توګه هغو ته یادول کېږي. البته د پاکستان دریځ دی. ما چې کوم کوشش وکړ د ایکسپریس ټریبیون د معلوماتو وروسته د 2 ملګرو سره خبرونه هغه وایي چې و ځینې
هغه ټکي به زه نه وایم وبخئ. ځینې خلکو داسې ویلي دي ریپورټرانو ته چې د افغانستان یو مثبته پیغام راغلی دی. اوس هغه په ممکنه توګه د هغو خلاف اقدامات هم نه کوي. پاکستان ته کوم خط ورکوي نو هغه به هم داسې وي چې په مطبوعاتو کې به نه ښودل کېږي، خو یو لوزنامه په ممکنه توګه وشي او د دې لوزنامې د کېدو امکانات ځینې خلک داسې ویني چې یو خو په اورمچي کې چې کوم لومړنی پړاو شو هغې بیا د سره راتازه کړی شوی دی. د چین نماینده چې د افغانستان لپاره دی هغه تللی کابل ته، بیا قطر ته لاړ، نن په اسلام آباد کې و د اسلام آباد د چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرو دروازه یا تنبه چې د هغه په مکمله توګه تړل شوې نه ده. نو ځکه ځینې خلک دا ګمان کوي او د دې ګمان لپاره ځینې سورس چې دی هغه دا وایي چې سره روان دي، ځکه چې افغان طالبان اوس نه غواړي چې د هغو د جنګ په وخت کې د هغو چې کوم کورني مشکلات دي، اقتصاد مشکلات دي، نړیوال توګه مشروعیت نشته دی، افغانان ډېر مخالفت کوي، د جنکو د تعلیم تنقید په هغو موجود دی، د کار او د روزګار د مطبوعاتو د بندیزونو او د مخالفینو د ځورولو. نو په داسې حالاتو کې هغه نه غواړي چې د یو مستقله جګړه کې د پاکستان سره روان وي. روزانه پاکستان حمله کوي او د هغې بیا کله جواب وي، کله وي په مناسب وخت به جواب ورکوو. او که څه هم په وروستیو کې د طالبانو د دفاع چارو وزیر ملا یعقوب د ماسکو نه چې راستون شو نو په کابل هوایي میدان کې چې هغه څه وویل خو دا و چې اوس پاکستان به د حملې کولو جرأت ونه کړي او د هغې په تېر شوي پروګرام کې ما پوره تفصیل ویلی دی. که کوم ملګری غواړي چې هغه بیا واوري زه دلته تکراروم. تاسو تېر شوي پروګرام کې د ملا یعقوب په دغه خبره باندې چې د روس سره سم واحده وشوه، کوم قسمه وسلې په افغانستان کې د امریکا دي، کوم قسمه د روس دي او امریکا او د روس دغه وسلې به چین څرنګه بیا فعاله کوي چې پکې جازونه دغه پروګرام تاسو کتلی شئ. خو دې ځای کې چې کوم دا د پیکس رپورټ دی د یو وار بیا راګرځم نو په دې کې پاکستان دا قسمه مطالعاتو مرکزونه چې دي هغه دا رپورټونه ورکوي او هغه خپل کار دی چې هغه په دې موضوع باندې رپورټونه ورکوي. خو یو خبرې ته چې پکې زه په ځانګړې توګه زما پام راګرځي هغه دی د دې هغه منطقه په کم کې چې دا کار شوی دی هغه پښتونخوا ده او بلوچستان دی. په پښتونخوا کې د جنوبي ضلعو نه ونیسه تر هغه چتراله پورې او په بلوچستان کې له ژوبه ونیسه تر هغه چمنه پورې په دې منطقه کې ځای په ځای په پولیسو هم بریدونه شوي دي، ځای په ځای په پوځیانو هم بریدونه شوي دي، ځای په ځای په نیمې پوځي عسکرو باندې هم بریدونه شوي دي، خو ولسي وګړي هم وژل شوي دي، سیاسي مشران هم وژل شوي دي، مذهبي مشران هم وژل شوي دي چې پکې تر ټولو غټه وجنه چې هغه د مولانا ادریس په پښتونخوا کې په وروستیو کې د تېرې میاشتې خبره کومه. نو او په دې کې یتیمان شوي پښتانه دي، په دې کې ویجاړ شوي کورونه د پښتنو دي، په دې کې بېروزګاره شوي پښتانه دي. نو دا پښتانه اوس هم موجود ده په دغه سیمه منطقه کې چې کوم خلک دی چې کوم ملتپال ګوندونه دي، مذهبي ګوندونه دي او په ځانګړې توګه د پښتون تحفظ مومنټ چې کوم تحریک دی هغه اکثره دا خبره کوي چې که دا جګړه رښتیا وي او دا جګړه رښتیا طالبانو یا بل کوم ډلې چې کولې د پاکستان خلاف یې کولې، د پاکستان خلاف د ماتولو کوشش کولې، نو یوازې په دې ځانګړې منطقه کې ولې کوله، یوازې دا ځانګړې منطقه ولې د حملو ښکار ګرځېدلې ده. نو هغه وایي چې دا د ډالرو د اقتصاد جنګ دی او دا جنګ چې دی دا په دې سیمه ورته پل شوی دی، دا د نړیوالو د مفاداتو جنګ دی او په دې کې خشاک او خوراک چې دی هغه یا بلوچستان دي یا پښتانه دي. که څه هم د بلوچستانو تحریک چې دی دا هغه ازادي غوښتونکي بلوچستان چې دي هغه وایي چې پاکستان دغه په خاوره قبضه کړې ده او هغه د هغې خلاف دا جګړه کوي. په دې جګړه کې په ممکنه توګه بې ګناه انسانان هم وژل شوي وي، خو هغه وایي چې د دوی هدف چې دی هغه د پاکستان پوځ دی، استخبارات دي یا د پاکستان د ایجنسو خلک دی. هغه وایي چې موږ عام خلک نه په نښه کوو. په پښتونخوا کې البته داسې کوم تحریک تر اوسه پورې نه دی موجود چې هغه د ازادۍ ډیمانډ یې کړی وي، یې غوښتنه کړې وي. ټي ټي پي هم داسې کوم غوښتنه نه لري. هغه وایي چې دوی پخوا چې کوم جنګ کو یا جګړه کوله هغه دفاع وه، د دفاع جهاد و. اوس مفتي نور ولي مسعود وایي چې په پاکستان کې ورته مذهبي مشرانو دا فتوا ورکړه چې تاسې اوس د حربي جهاد وکړئ او بیا یې په تېر شوي اختر کې چې هغه کوم بیان راغلی و په هغې کې هغه یو وار بیا وړاندیز کړی دی چې دوی ګوره د جګړې دوی ګوره د څه چې ورته وایي د پاکستان خلاف د چا خلاف د جنګېدو شوقیان نه دي، خو ورسره هغه دا خبره وکړه چې که چېرې پاکستاني مذهبي مشران دوی ته فتوا ورکړي نو دوی کولی شي چې یو ځل په دې باندې د مطمئن شي نو جګړه وبنده شي. نو په پښتونخوا کې خلک دا سوچ کوي چې که طالبان داسې ټارګېټ کوي نو ولې دا ټارګېټ کېږي، په نور پاکستان کې حملې ولې نه کېږي، یوازې د پښتنو په منطقو کې ولې کېږي که جګړه د پاکستان خلاف ده. دا سوال دا پښتون لا په دې ځای موجود ده. بهرحال پاینده پروګرام کې به زه بیا یو وار د نور ډیټیلز یا تفصیلاتو سره راځم چې په سیمه منطقه کې سره روان دي. خپل خیال ساتئ.